سلامونه او نیکې هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې په هکله باندې ده چې د مونږ په شاوخوا ژوند کې امیبونه، میکروبونه او همدارنګه ډېرې داسې میکروبونه وجود لري چې د مونږ وجود ته ضرر درلودلی شي. ځینې داسې ناروغۍ د مونږ وجود ته مابینځ راوړي چې د هغوی علاج کېدلی شي او شونې وي، خو ځینې داسې ناروغۍ هم د مونږ وجود ته کولی شي چې منځته راوړي چې د هغوی علاج ډېر ناشونې وي او ډېر خطرناک وي، خطرناکې ناروغۍ منځته راوړي چې د هغوی علاج ډېر طولاني مدت وخت ته اړتیا لري او نیاز لري. خو دغه په ټولو هیوادونو کې مختلف دي، ځکه چې په ځینو پیشرفته هیوادونو کې کېدلی شي چې د هغوی د شاوخوا د ژوند طریقه، روش او همدارنګه داسې وړې وړې خبرې توپیر ولري، خو په ځینو هیوادونو کې چې د هغوی د ژوند د کچه او سطحه چې د هغه ډېره ټیټه ده، نو په هغوی کې دغه امیبي ناروغۍ او میکروبي ناروغۍ هم ډېرې پرمختللي دي. نو راځئ چې په نننۍ ویډیو کې د کدودانې د چینجي په هکله باندې چې زیاتره په هغو هیوادونو کې منځته راځي چې په هغوی کې د آلودګي او د میکروبونو زیاتوالی بې حده اندازې زیات وي او د هغوی د ژوند کچه هم ډېره ټیټه وي. د کدودانې د چینجي په ناروغۍ باندې اخته کېدل او د هغې منځته راتګ چې د هغه ډېر دلایل لري او ډېری کسان په هغې باندې نیول کېږي او ساحه د نیولو چې دغه ناروغۍ خپره شي هم ډېره زیاته ده او دغه ناروغۍ هم کېدلی شي چې په ماشومانو کې منځته راځي او هم کېدلی شي چې هغه په مشرانو کې هم منځته راځي، یعنې کوم حد و حدود نه لري چې یا به په ماشومانو کې مابینځته راځي او یا هم د مشران به په هغوی باندې اخته کېږي. نو دغه د کدودانې د چینجي منځته راتګ ولې منځته راځي؟ نن په دې ویډیو کې د هغې دلایل ستاسو سره شریکومه. لومړنی دلیل او علت چې ولې کدودانې چینجی منځته راځي هغه د هغو خوړو استفاده کول او خوړل دي چې هغه ناوړه وي او آلوده وي. د هغو خوړو استفاده کول چې موږ په خپل ورځني ژوند کې د هغې نه استفاده کوو او خورو، د هغوی پاکوالی ډېر ضروري او لازم دی. که چیرې موږ خواړه خورو، لومړی سر کې د هغوی د پخوالي او صفاوالي اړینه ده او په دوهمه درجه کې کله چې موږ هغه خورو نو د شپې نه سهار ته چې کله پاتې کېږي او د هغې د لوښي چې موږ خواړه په هغې کې ږدو هغه لوڅ وي، نو په هغې صورت کې هم هغه میکروبي کېږي او د هغو د خوړو څخه استفاده کول او یا هم د هغو خوړو خوراک کېدلی شي چې د موږ په معده کې، په کولمو کې هم د امیبونو او د میکروبونو منځته راتګ سبب شي او بالاخره د کدودانې د چینجي د سبب هم ګرځي. دویم علت او دلیل چې د کدودانې چینجي د ناروغۍ د منځته راتګ سبب ګرځي هغه د ناوړه او د فلټر نشوي اوبو څخه استفاده کول دي. فلټر نشوي اوبه هغه اوبه دي چې کله موږ د اوبو څخه استفاده کوو او په هغې کې هغه میکروبونه موږ په داسې سمدستي نشو کتلی چې هغه اوبه مردارې دي. نو له دې په خاطر باندې چې د خپل صحت ته مو پام کړی وي نو د هغې ایښول او وروسته له هغې څخه د هغې څښل اړین دي. او بل کله چې موږ دریم علت دی، کله چې موږ خپل کور ته د غوښې راوړو او هغې نه استفاده کوو، ځینې کورونو کې داسې کېږي چې هغه په سمه توګه نه پخوي او بخار نه ورکوي، نو هغه په نیم خامه ډول باندې د هغې څخه استفاده کوي. ډېرې ناروغۍ له دغه ډول غوښې د خوراک څخه منځته راځي، خو د کدودانې د چینجي ناروغۍ د سبب هم ګرځي چې د کدودانې د چینجي زموږ په کولمو کې منځته راوړي. بل علت چې د کدودانې د چینجي علت چې منځته راځي دغه ناروغۍ هغه زموږ د سیستم ایمني او یا هم د موږ د بدن د انرژي او یا هم د هغې د ضعیفوالي، سستوالي او یا د خپل د خوړو ته پام نیول او یا د هغې ویټامینونو ته پام نه نیول دي. کله چې موږ بدن ته دغه ویټامینونو ته پام ونه نیسو چې کوم خواړه زموږ بدن ته مناسب دي، نو په دې صورت کې د موږ سیستم ایمني ښکته کېږي او کله چې سیستم ایمني زموږ ښکته شي نو وروسته له هغې څخه د کدودانې د چینجي د ناروغۍ سبب هم ګرځي. او آخرینی ټکی چې غواړم ستاسو سره شریک کړم هغه زموږ د شخصي حفظ الصحې او پاکوالي ته مراعات کول دي چې موږ باید خپله شخصي حفظ الصحه مراعات کړو. څنګه؟ کله چې موږ بیت الخلا یا هم تشناب ته ځو نو وروسته له هغې څخه کله چې وځو د موږ د لاسونو مینځل نه یوازې په اوبو سره بلکې د صابون سره د موږ د لاس مینځل ډېر اړین دي.
څنګه کله چې مونږ بیت الخلا یا هم تشناب ته ځو نو وروسته له هغې څخه کله چې وځو د مونږ د لاسونو مینځل نه یوازې په اوبو سره بلکې د صابون سره د مونږ د لاس مینځل ډیر اړین دي مخکې له ډوډۍ د خوراک څخه د لاس مینځل په صابون باندې هم مهم دي او وروسته له دې څخه چې مونږ د بیرون څخه راځو او په کور کې ډوډۍ خورو او یا هم د خپل د نورو د کور د خلکو سره لاس ورکوو او یا هم په تماس کېږو نو د لاس مینځل او د خپل د بدن پاکوالی هم ضرور دی هیله لرم چې نننۍ ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا مو الله مل شه